الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د مختصر تفسیر او ترجمه په سلسله کې را رسیدلیو په تفسیر د سورة المائده کې 20 نمبر آیت ته. مخکې الله عز وجل بني اسرائیل رټنه ورکوله د هغې عیبونه د یهود نصاراو چې ګوره تاسو دا پیغمبر نه منئ، حالانکې دا ستاسو د کتابونو یو تصدیق کوونکی دی، قرآن کریم د کتابونو تصدیق کوونکی دی د مخکنو، او دا پیغمبر چې اوس تاسو ته راغلی دی نو په دې باندې ستاسو پیغمبرانو زیری ورکړی دی چې داسې یو نبي به راځي، پیغمبر به راځي. بیا ول الله تسلي ورکړه چې ګوره که دوی ستا خبره نه مني نو دوی ته ما پیغمبران لېږلي د هغې خبرې هم نه منلې، په هغې کتابونو کې هم تحریف کوو، نو خیر دی که دوی ستا خبره نه مني. نو اوس دې آیتونو کې د آدم علیه السلام د بچو واقعه بیانوي، او دا هم یو دلیل دی ستا په نبوت باندې د دې واقعې بیانول، ځکه دا ډېره پخوانۍ واقعه ده او دا ته بیانوي او دا دلیل شو ستا په نبوت باندې. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق، او بیان که په دوی خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام په رښتیا سره. دا واقعه څه ده؟ اذ قربا قربانا، کله چې دی دواړه نږدې شو قربانۍ ته، جدا جدا قرباني وکړه. فتقبل من احدهما، نو قبول شوه د یو د دې نه چې هغه څوک؟ هابیل، د یو نوم هابیل او د بل نوم قابل. ولم يتقبل من الآخر، او دا بل نه قبول نشو چې د هغه نوم قابل. قال لأقتلنک، نو دی قابل ویل دی هابیل ته خامخا زه به وژنم تا لره. قال انما يتقبل الله من المتقین، هغه ورته ویله یقینا الله قبلوي دا د تقوا والاونه. واقعه دا وه چې د آدم علیه السلام بعض مفسرین دا واقعه ذکر کړې ده، خلکو کې مشهور ده. د آدم علیه السلام نه به څه پیدا کېدو؟ یو جینۍ او یو هلک به پیدا کېده، دا نسل به دغسې زیاتېدو، الله به زیاتو. نو دا الله جایز کړي وو دی له چې د یوې جوړې جینۍ به د بلې جوړې د هلک سره څه وکړه؟ نکاح به یې ورسره کوله. نو په یوه جوړه کې هلک قابل پیدا شو او په بله جوړه کې هلک حابل پیدا شو. نو د حابل سره چې کومه جینۍ پیدا شو هغه بدرنګه وه، د رنګ نه ښایسته نه وه، او د قابل سره چې کوم وه هغه خور د قابل چې ده هغه څه وه؟ ښایسته وه. نو قابل انکار وکړه چې زه خو دا تاله نه درکوم. نو آدم علیه السلام د دې جګړې د ختمولو لپاره دواړو ته ویلې چې تاسو به قرباني وکئ، او د چا قرباني چې قبوله شوه نو د هغې باره کې به فیصله کېږي، د هغې په حق کې به بیا فیصله کېږي. نو دی چې قرباني وکړه د حابیل قرباني قبوله شوه، او د قابل د بدنیتۍ د وجې نه د هغه قرباني قبول نه شوه. نو قابل په حسد کې راغی، حسد کې چې راغی نو حابیل قتل. لیکن د دې واقعې چې دی د دې څه اصل نشته دی. داسې ډېر واقعات خلک بیانوي قرآن کریم کې، چې کینې قرآن کریم ته قیسې به پکې کوي اوږدې اوږدې. قرآن کریم هغسې بیانوي چې کوم سند سره رسېدلي روایتونه دي مضبوط، هغه به پکې بیانوي. او نور چې هسې قیسې کې او اسرائیلي روایتونه او یا د ځان نه جوړې شوې خبرې، نو دا مقصد نه د قرآن په تفسیر کې. سړي نه د الله د کتاب هغه مقصد خطا کېږي. خلک پوهې که په هغه څه باندې چې کوم په قرآن کریم کې دی د الله مقصد او مراد دی، په هغه خبرو باندې پوهه که. او دا ډېرې لنډې وسانې خبرې قصو ته پکې ضرورت نشته.
ظاهر قرآن کریم څه ویلي دي؟ ظاهر قرآن کریم دا دی چې د دواړو قرباني پیش کړه او د یو نه قبول شو د بل نه قبول نه شو، نو قابل په حسد کې راغی او حابیل یې مړ کړه. هغه ته ویل چې زه تا وژنم. ده ورته ویلې چې دا خو چا کې چې تقوا یې الله د هغه قرباني قبلوي، نو تا کې تقوا نشته دی، ته ځان کې تقوا پیدا کړه چې الله ستا قرباني قبول کړي. او دا شرط دی د عمل په قبلولو کې چې انسان کې به تقوا وي. انما يتقبل الله من المتقين، الله یې قبلوي خو د متقیانو نه چې په هغې کې تقوا یې الله وایي چې د هغې نه قبلوم. ده ورته ویل زه به تا اوس وژنم. حابیل ورته ویل چې دې کې زما څه قصور دی، زما څه ګناه ده ته ما وژنې؟ او که ته ما وژنې او ما ته لاس راوږدې، نو ګوره زه د خپل ځان د دفاع دپاره داسې نه کوم چې تا ته لاس در اوږد کړم او تا مړ کړم. زه د الله نه یېرېږم. او دا حالات به انسان کله اختیاروي؟ په هغه وخت کې چې کله د فتنې جنګونه وي، انسانان د مسلمانان د یو بل سره نښتي، یو مسلمان بل وژني بل وژني، یو دپاره یو دلیل لټوي بل دپاره بل لټوي، ته به په دې وخت کې غلی کښېنې په کور کې. ځکه چې دا د فتنې جنګ دی، هسې نه د مسلمان د لاسه مړ شي او یا د مسلمان د لاسه مړ شي. دا څومره غټه ګناه ده، څومره غټ تاوان دی. د دې وخت کې به ځان غلی کړې. إني أريد إنما يتقبل الله من المتقين، الله يقبل يد تقوى ولهنا. لئن بسطت إلي يدك كچرت راوغت كتا ما تقبل اللاس لتقتلني د دې لپاره چې ته ما قتل کی ما مړ کی، ما أنا بباسط يدي لأقتلك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، زنیم اوږدون کې د لاس خپل تا ته د دې لپاره چې قتل کم تا. که ته ما ته لاس راوږدې ما قتل کې او زما د قتل اراده دې کړي، زه تا نه قتل کوم. ولې؟ إني أخاف الله رب العالمين، یقینا زه یېرېږم د الله نه چې پالونکی د مخلوقاتو دی. زه د الله نه یېرېږم. د مسلمان قتل کول دا غټه زړورتیا ده چې ته راولګې یو سړی دی هغه مسلمان دی او تی قتل کی. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، زه اراده لرم، یقینا زه اراده لرم چې ته به اخته شي په ګناه د قتل، بإثمي په ګناه د قتل زما، وإثمك او په ګناه ستا، فتكون من أصحاب النار، نو ته به شي د اور والاونه. وذلك جزاء الظالمين، او دا بدله ده د ظالمانو. د څه وکړه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه، نو ښایسته کړه د ته نفس د وجل د خپل ورور. ګرانه خبره ده که نه؟ خپل ورور سړی څنګه مړ کړي؟ خو دا څومره چې بېدیني ده، ګناهونه دي، دا یې نفس انسان ته ښایسته کړي او شیطان یې ورته ښایسته کړي، هغه کار پرې وکړي، بیا د هغې نه وروسته پښیمانه وي. لکه دوه ورونه یو بل سره مینه محبت دی، جنګ جګړې په منځ کې راشي، شیطان ورته ووایي ده خو داسې وکړه، هغه بل وایي ده داسې وکړو، ګیلې قیسې ول زړونو کې جوړېږي، حتی چې بعضې ځای کې قتل ته خبره ورسېږي. هغې نه وروسته بیا څه وي؟ بیا پښیمانه وي. تاسو به کتلي که نه د انټرویانو والا چې بیا ورځي دي جیلونو کې پراته وي، یاره بس وایي څنګه چل دی اوس پښیمانه یي که نه؟ وایي بس پښیمانه یم، ټنګ په ژړا شي په ژړا شي. هلکه مخکې دې ولې سوچ نه کوه؟ مخکې سوچ کوه که نه دې خبرو ته چې د دې عاقبت به څه انجام به د دې څه. فقتله، نو قتل یې که، فاصبح من الخاسرین، نو پس وګرځېد دی د تاوانیانو نه، غټ تاوان یې وکړو. دې وخت کې به دا حیران و چې اوس څه چل وکړو، قتل مې کړ، به په شا ګرځو، چل وله نه ورته و چې اوس به دې څه وکړم، دا خو ما غټ تاوان وکړو، پښیمانه شو. نو الله دې آیت کې وایي چې الله یو قارغه راولېږه، فبعث الله غرابا، نو راولېږه الله تعالی یو قارغه، یبحث فی الارض، چې کنستلې ځمکې را کنستله، بحث دې ته وایي چې کنستلو ته وایي،
په دې خپله مکوخي باندې او په دې خپلو خپو سره یې دا ځمکه راکنستله. لیوریه کیف یواري سوءة اخي، د دې دپاره چې وښیي هغه ته چې څنګه به پټې جثه د خپل ورور، دا بدن به ورله څنګه پټی. وایي 2 کارغان راغلي، یو راولېږي د بل یې قتل که، چې قتل یې ده ورته کتلي، کوم یې چې قتل کړی و دا بل راولېږي، د هغې راواغېستو، یو کند یې وله وکنسته او په هغې کې ښخ کړ. قابل ورته کتلي، نو دا قابل د دې د کارغه چې دی که نه، دا د دې قابل استاذ شو. کله چې داسې کارونه کوي که نه، بیا به د کارغانو استادان وي، کارغان به د استادان. نو هر هغه کس چې ظلم وکړي حدیث کې او قتل وکړي، قتل چې چا وکړه نو په دې کې د اول ابن آدم پوره حصه د هغه ته به هم پکې ګناه میلاویږي. ولی ځکه ابتدا د قتل هغه کړې ده چې هغه قابل دی. قال یا ویلتا، نو دوی ویله ای افسوس دی ما لره، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ای زه عاجز شوم چې زه د دې نه زه عاجز شوم، ان اکون چې شم په شان د دې غراب د کارغه، فاواري سوءة اخي، چې پټ کما جثه د خپل ورور. زه خو دا کارغه هم زمانه تکړه شو، راغی بل یې قتل که او واپس یې ورله کنده وکنسته او ښخ یې که، ما له خو دا چل هم نه راځي. فاصبح من النادمین، نو پس وګرځېد دی د پښیمانو نه په وجلو د ورور. من اجل ذلك، او د دغې وجې نه، د دې قتل د وجې نه، كتبنا على بني اسرائيل، من فرض کړه په بني اسرائیلو باندې، انه من قتل نفسا بغیر نفس، چا چې قتل که نفس یو نفس لره بغیر د بدلی د بل نفس، او فساد فی الارض، یو فساد وکړه په ځمکه کې، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که چې دې قتل که ټول خلک. یعنی ناحقه جرم دی وکړه که نه، د ناحقه جرم دا د الله په نسبت باندې ډېره غټه ګناه ده. نو په دې وجه باندې چې د شر او د فساد کومه لاره کولاویږي، نو د هغې بندول خو ډېر مشکل کاري که نه. په دې وجه باندې الله بني اسرائیلو باندې دا حکم مقرر کړ چې ګوره څوک ناحقه قتل وکړي یا په ځمکه کې فساد وکړي، فساد پیدا کولو کوشش کوي، نو ګویا کې چې دی دا ټول انسانان قتل کړه. ځکه چې د قتل ابتدا دی کوي که نه، فساد دی خورئ. او چا چې ژوندی که یو نفس، یعنی د مرګ نه وساتو، د غرقېدو نه، د سوځېدو نه وساته، یې چا ته معافي وکړه، نو دی داسې دی لکه دی چې ټول انسانان ژوندي کړه. دا دومره اجر دی په دې کې. بني اسرائیلو ته الله ډېر معجزات را لېږلي وو، ډېر معجزات، دلایل، خو د هغې سره هم بیا دی قتلونه به یې کول، فساد به یې کو، دا د دی کار و. ومن احیاها، او چا چې ژوندی پرېښود یو نفس، دې مطلب دا نه دی چې را ژوندی یې کړه، ژوندی کولی خو دی نشي انسان، یعنی د پرېښود یو نفس یې پرېښودو، ژوندی پرېښوست، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کې چې د ژوندي کړل، د څه وکړه، د ژوندي پرېښودل ټول خلک. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، او یقینا راغلي دوی ته پیغمبران زمونږ په واضح دلایلو. ثم ان كثيرا منهم، بیا یقینا ډېر د دوی نه، من بعد ذلك، ورسته د دې نه، راتللو د دې پیغمبرانو نه، الله وی واضح دلایل ورته ما رالیږلي وو، پیغمبران راغلي وو، معجزات راغلي وو. فی الارض، په ځمکه کې، لمسرفون، دوی خامخا فساد کوونکي وو، بیم فساد کوو. اوس الله بل قسم قتل ذکر کوي چې هغه د قطاع الطریقو دی، دا قتل خو ذکر شو. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله، یقینا بدله د هغه کسانو چې جنګ کوي د الله او د رسول سره.
د الله سره جنگ کوي ورسوله او د الله د پیغمبر سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي د پزمکه کې د فساد کولو ان يقتلوا دا چې دی قتل کړی شي د قطاع الطریق سزا الله ذکر کوي چې دا څلور قسمه سزاګانې په آیت کې ذکر کوي به بادشاه له د اختیار دی چې دی کې دی له کوم قسم سزا ورکوي ځکه چې دی قتل کړی دی نو دا څه دی یو قسم سزا دا شو چې دا قتل شي او یا پسولی شي یو سړی مړ کړی دی دا دی قتل شي قتل یې کړی دی دا دی څه شي د دې په هغې کې قتل شي او یې د چا نه مال اخیستی دی په لاسونو باندې مال راغستی دی په خپو باندې تلی دی دې نه دا کټ شي یې خلک ایرولي را ایرولي دي نو دی د ځمکې نه وشړلی شي نو دې کې الله عز وجل د دې سزا بیانوي دا آیتونه د هغه چا باره کې دي چې هغه دا ډاکوان ماکوان چې دي که نه کچې کې ډاکو کچې کې ډاکو ډېر مشهور شوي دې وخت کې شته مشرانو کې نه دا خو بس چا کېنولي دلته که نه چا کېنولي دلته دې پیدا شي که نه کچې کې ډاکو دې دلته څوک پیدا کېدی شي یو نیم چېرته راوځي کوشش وکړي ډارې کې نیولې شورته یې وایي نو دې له دا جرأت یې موله ورکړی ځای یې ورکړی ښه لرې ځای وله ورکړی چې دلته اوسېږئ چې څوک درپسې نه شي درتلی څوک درتلی درپسې نه شي یو قسم حفاظت یې کړی وه نو داسې خلک چې هغه ډاکوان دي خلک رانیسي د خلکو مالونه اخلي خلک تختوي لوټمارۍ کوي لارو کې ناستې خلک شو کوي د مسافرو دا ګاډي چې ځي راځي او د کراچۍ ته د لارو کې به ورته ولاړو دی که نو داسې قسم کارونه د مسلمانانو سره کول خلک هېرول ماشومان تختول پټول دا به الله وایي دا به دې سره به دا کارونه کېدی شي دا د دې سزا شوه دا یو قسم قتل شو مخکې سره دغه مناسبت شو چې دا یو بل قسم قتل الله ذکر کوي انما جزاء الذين يقينا جزاء داغ كسانو يحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي د الله او د رسول الله سره ويسعون في الارض فسادا او دی کوشش کوي بزمکه کې د فساد کولو اي يقتلوا دا چې د قتل کړي شي یو قسم سزا شوه که د قتل کوي کنه او يصلبوا یې دا په دار شي په سولی باندې د په دار شي په سولی دی شي او تقطع ايديهم او یدی پریکړې شي د دوی لاسونه وارجلهم من خلاف او د دوی خپې ردو بدل دا دې کټ کړی شي د دوی او ينفوا من الارض یا دا دی چې دوی دې وشړلی شي د ځمکې نه شړی نه ښې مضبوطۍ وکړي ښې پکې مضبوطۍ دا چې لاړ شي خو بیا تجارت لارې بندېږي هغه څه ناڅه خرچه مرچه چې د دې جیب ته راځي که نه او بیا بنده شي چې بنده شو خو د کاروبار خراب شو د رزق بند شو د خلکو نه خو د دې رزق دی ذلك لهم خزي في الدنيا الله وایي دا سزا د دې دپاره شرمندګي ده په دنیا کې دا سزا دا د دې دپاره شرمندګي ده چې دا سزا ورکړي دی به وشرمېږي ولهم في الآخرة عذاب عظيم او د دې دپاره په آخرت کې عذاب لوی دی آخرت کې دی چې کوم عذاب دی هغه د دې نه اوچت دی الا الذين تابوا دا اوس د دې توبه ذکر کوي مگر هغه کسان چې دی توبه ویستله من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د دې نه چې تاسو قادر شئ په هغوی باندې فاعلموا ان الله غفور رحیم نو پوه شئ چې بېشک الله بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی یعنې دغه کسان که په خپله تبه باندې دی توبه وباسي نو قبوله ده ځکه هره ګناه الله بخي چې توبه وباسي او که ونیولی شي او بیا توبه وباسي نو توبه قبوله ده که نه ده بیا توبه قبوله نه ده دی حکم داسې دی لکه مرتد انسان که مخکې توبه ویسته خو صحیح ده خو چې مسلمانانو راونیو
او بیا توبې وباسي داسې توبه خو نه قبلېږي. اوس دا که چیکې ډاکو چې ته راونیسي خو دا توبې نه چې دومره توبې به درته وباسي چې بې حده توبې به درته وباسي، خو دا خو مطلب نه دی که توبه خو داسې نه ده چې د ورځې توبې وباسي بیا د شپې پردې تنبیه وباسي، نو توبه خو دا نه قبلېږي. او بعضې خلک توبه خدای توبه مې ده توبه مې هلکه توبه وایي څه ته په دې ته ځان پوهه کړه. اوس دا چې سړی چې تا پرېغوستو داسې هغه د دروغو توبې دې ته ویسته او تا پرېغوست خو دوی پرېږدي هم که نه بیا به دا کار نه کوو چې پرېغوست سبا د هغې نه غټ کړي چې مړه دې کې را ووتم نو دې بلکې خامخا را وځم د چا پلار به ما دغه کي ده جیل ته واچوي او د چا پلار به مې مړ کړي زړور شي دا همداسې دي دا ټول داړه ماران د بدماشانو دا خلک ټول همداسې دي دوی زړور دي ډېر سخت ډېر زړور دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اتقوا الله ویریږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیلة او طلب کئ هغه ته نزدېکت وجاهدوا فی سبیله او جهاد وکئ د الله په لاره کې لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د آیت کې الله ایمان والاو ته وایي حکم کوي چې الله ته ځان نږدې کوئ نو څه به کوئ د الله وعدې به پوره کوئ. څوک چې د الله وعدې نه پوره کوي نو هغه ته الله ته نه نږدې کېږي دا سړی. الله ته چې نږدې کېږي په ایمان او عمل صالح د الله په وعدو پوره کولو به نږدې کېږي. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ یعنې د محرماتو نه ځان وساتئ. محرماتو خبرې شروع دي که نه صورت کې موضوع یېره ده که یاده ده هغې نه ځان وساتئ الله ته به نږدې شئ. او وسیلې نه مراد وابتغوا الیه الوسیله وسیلې نه مراد څه دی د الله بندګي او د هغه د رضا کارونه کول د الله چې الله په کوم شي باندې رضا کېږي هغه عبادت دی د الله دا وسیله د الله ته لټول دا نه چې پیر بابا او ملنګ بابا او پلانې بابا او قلندر بابا او شلګزی بابا او څلوېښت ګزی بابا دا دې ورته وسیله کې پیش کې او ځان له څه نشي کولی تا له به څه وکړي همداسې ده دا څومره چې قبر فرست دي الله ته وسیله ولټوه خو هغه وسیله چې په هغې ته الله ته رسئ. اوس یو سړی دی روان دی مکې ته او دی د نجران په ګاډي کې کېناستو کوم ځای ته به یې رسئ وسیله به لټئ خو چې کومه لاره باندې ته یو ځای ته رسئ الله ته وسیله ولټوه نیک اعمال ورته پیش کا دا وسیله ده نیک عملونه عبادت د الله وکړه دا وسیله ده. وجاهدوا فی سبیلي الله وروسته پسې ځکه عمل راوړو چې ګوره په نورو وسیلو باندې ته نشي تللی د بابا او د پیر او د ملنګ په وسیلو باندې نشي تللی حتی چې د پیغمبر چې کله وفات شوی د هغې په وسیلو باندې ته نشي رسېدی الله ته. وجاهدوا فی سبیله جهاد د الله په لاره کې وکړئ ځکه دا یو عمل دی بهترین عمل چې الله ته پرې نږدې کېږي چې الله ته ورسېږي او دا کامیابي هم په دې کې الله وایي. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی لو ان لهم ما فی الارض جمیعا که چېرته شي د دوی دپاره هغه څه چې په دې ځمکه کې دی ټول ومثله معه او په مثل د دې د نور هم ورسره یو ځای شي. دی آیتونه کې الله د دوه آیتونه چې په دې کې د قیامت حالت ذکر کوي د کافرانو او ترغیب پکې مسلمانانو ته دی چې ګوره تاسو د الله بندګي کوئ هسې نه چې انجام ستاسو د کافرو په شان ته نه شي. بیا په قیامت کې څه دي کافر سړی چې قیامت کې راولېږي او دا ټوله دنیا را جمع کړي د دې په شان ته نور هم ورسره را جمع کړي لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة د دې لپاره چې په بدله کې ورکړي عذاب د قیامت د ورځې نه ځان د عذاب نه بچ کړي قبول به شي دا خو ډېره غټه دنیا ده که نه ما تقبل منهم نو قبول به نه شي د دوی نه ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دردناک دی.
یریدون ان یخرجوا من النار دی غواړي چې دی راوځي د اور نه وما هم بخارجین منها او نه به دی راوتونکي د دغه ځای نه ولهم عذاب مقیم او د دې دپاره عذاب دی همیشه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما او غل سړی او غلاګره ښځه پرې کوي لاسونه د دې دواړو لاسونه دې کټ کوي دا آیت چې دی دا د مخکې انما جزاء الذین یحاربون دغه آیت سره تړلی شوی دی هلته دا خبره وکړه چې څوک قطاع الطریق یعنې لارو ته راوځي شوکي کوي د هغې سزا د دلته دغه سړي حکم بیانوي چې هغه په کلو کې ګرځي دوکانونه وایي کورونه وایي داسې قسم ځایونو ته ځي دا د هغې سزا ده څو سره وکوي فاقطعوا ایدیهما لاسونه دې کټ کوي الله وایي جزاء دا سزا ده بما کسبا نکالا من الله په سبب د دې چې دی کړي دي نکالا د دواړو چې څه کړي دي نکالا دا عبرتناکه سزا ده من الله د الله د طرفنا والله عزیز حکیم او الله زورور دی حکمتونه والا دی فمن تاب من بعد ظلمه نو چا چې توبه ویسته وروسته د ظلم د ده نه واصلح او خپل عمل یې نیک فإن الله يتوب عليه یقینا الله مهرباني کوي په ده باندې الله به مهرباني وکړي په ده ان الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کوونکی دی مهربانه دی الم تر آیت نه پوهېږې ان الله له ملک السماوات والارض یقینا د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده يعذب من یشاء عذاب ورکوي چاله چې وغواړي ويغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی دا کارونه کولی شي چاله عذاب ورکوي او څوک معاف کوي دا د الله اختیار کې دی څوک د الله نه تپوس نشي کولی چې دا ولې کیدی سي یا ایها الرسول اے پیغمبره لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غمجن دي نکی تعالی راغه کسان چې جلتی کوي دی په کارونو د کفر کې من الذين قالوا دا کسانو چې ویلیو دی آمنا من ایمان راوړو بافواههم بخلو خپل سره ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه دی راوړی زړونو د دوی مخکې د غلا ولا حکم بیان وس حکم بیانی د زناکارو د دې آیتونو د پوهې لپاره مفسرین دا واقعیت ذکر کړي دي وایي خیبر کې یو یهودي سړی و او یو ښځه وه دې دواړو یو بل سره زنا وکړه نو هغې کې قانون دا و چې په تورات کې چې دا دواړه به رجم کېږي لیکن دا مشران کسان او چې مشر کس خو به ډېره ګرانه شي په هغه باندې سزا لکه مشر چې مجرم وي که نه او هغه جرم وکړي نو د هغه جرم نه وي خو چې چېرته غریب غونده کې سړی د هغه جرم بیا ډبل وي داسې ده که نه ده زموږ په دې ملکونو کې مشر سړی چې دی که نه چې کوم داسې ښه پوست باندې د هغه جرم بې جرم نه حسابي څوک ورته څه ویلی هم نه شي بدماشي نو دوی به هم دغه شان ته په دې غټو مجرمانو باندې سزا نه قایموله او کوم چې به داسې غریب غربه سړی و هغه به یې راګیر کړي سزا و ستا دپاره نو دوی هم دا کار وکړه نه شو کولی چې په ده باندې حد قایم کړي په دې کې دوی دا خبره وکړه چې اخري پیغمبر راغلی دی راځئ چې لاړ شو غله کیدای شي د هغوی په کتاب کې رجم دی نو موږ به د قیامت په ورځ باندې الله ته ویو چې دا خو ستا پیغمبر و په حقه دی رالیږلی او ده دې له سزا نه ده ورکړې نو بس موږ هم نه ورکوله دا د دې خلکو هغه بهنې د الله سره دوکې نو دی چې کله ورله دی نه دا تپوس وکړی شو چې ستاسو په کتاب کې رجم نشته په تورات کې نو دی ځانونه غلي کړه ځانونه چې غلي کړه او انکار یې وکړه چې زموږ په تورات کې خو رجم نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل تورات راوړئ په دې کې یو یهودي مشر دی تورات چې څنګه راوړه
د دې رجم په آیت باندې د لاس کې وست مخکې وروسته تې ولوسته په دغه ځای باندې لاس کې وست عبدالله ابن سلام ناست دا هم په یهودیانو کې عالم و چې اسلام یې قبول کړی او ته دا لاس د لرې که دې ځای نه دا لاس چې د لرې کې وي د رجم د آیات داسې پړقېدو ځلېدو په دې ځای کې نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله اختیار ورکړ چې ته فیصله کې د دې په منځ کې او که نه کې نو که فیصله کې وي د الله په کتاب باندې فیصله کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه او دا دواړه په هغه ځای کې رجم کړه نو دې آیات کې تسلی ده رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې ګوره دا کافران که په کفر کې تیزی کوي نو ته په دې مه خفه کېږه بلکې الله ته یوازې نه پرېږدي الله ستا سره دی او ستا مدد وکوي یا ایها الرسول ای پیغمبره غمجن دي تاله نکی هغه کسان چې دی جلتی کوي په کفر کې دی داسې په خولو باندې وایي چې موږ ایمان راوړی دی موږ تورات باندې ایمان راوړی دی د زړونو کې ایمان نشي که تورات باندې ایمان راوړی وی هم ستا خبره یې منلې وی په دې تورات کې دی چې اخري پیغمبر ومني په دې تورات کې رجم حکم دی هغه د خپل خواهش مطابق په دین باندې عمل کوي ډېر نن سبا ډېر مسلمانان داسې دي چې دین د خپل خواهش مطابق جوړ کړی دی که د ده په خواهش کې یو خبره وه او د ده مزاج ورسره برابرېدو خو مني او که مزاج د ده سره نه برابرېدو خواهشونه به یې نه مني دا بعینهم دغه د یهودو صفت دی ومن الذین هادو د هغه کسانو نه چې یهودیان دي سماعون للکذب دی غوږ ایښودونکي دي دروغو ته دی غوږ دي دروغو ته دې لپاره چې تا باندې دروغ جوړ کړي یعنې دی کې جاسوسان دي د خپلو مولیانو نه ښه خبرې واوري هغه له خوند ورکوي او بیا ستا خبرو ته دی غوږ نه ږدي خو ته پته ده چې دا په حق دی دا پیغمبر سماعون لقوم آخرین او غوږ ایښودونکي دي نورو خلکو ته لقوم آخرین غوږ ایښودونکي دي دپاره د خلکو نورو لم یأتوکه ندی راغلی دی تا ته یحرفون الکلمه یعنې تا ته خو دی نه راځي که نه دی دومره دشمني دی تا سره چې ستا خوا ته هم نه راځي ستا لیدل هم نه برداشت چې تا ویني په مجلسونو کې هم دی نه حاضرېږي دومره سخت دشمنان بل مرض یې څه دی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه بدلوي کلمې د الله وروسته د ځایونو د هغې نه دا د دې بل عیب شو چې د الله کلمات لکه د رجم د حکم دی بدل دی به څه کار کو چا چې به زنا وکړه نو هغه به په خر باندې به سور بس دا د دې سزا په خر باندې به سور خبره به ختم مخ به ولا تور سبا بعضې خلک داسې کوي که نه دا ګوره الله چې کومه حدود قایم کړي دي په هغې کې حکمت دی او ته که غل راونیسي او مخ وله تور کړي او یا زناکار راونیسي مخ وله تور کړي خو دې څه کېږي الله حد پې قایم کړي چې کوم الله قایم کړی دی ته د الله نه په دې بنده باندې ډېر رحم کوونکی نه یې نو دا د الله حکمونه دي دا به نافظه چې کله دې وس کېږي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه تحریف د کلماتو یې کوو د الله وروسته د ځایونو نه د خپلو ځایونو نه تورات کې تحریف کو یقولون دی وی دی دا خبرې کوله ان اوتیتم هذا که چېرته دا حکم درکړی شو تاسو ته د نه رجم کولو یعنې که رجم دی ورله وایي که چېرته داسې حکم یې راکړو چې په هغې کې رجم نه و فخذوه نو واخلئ دا وإن لم تؤتوه فاحذروا او که دا در نه کړی شو نو بیا ځان وساتئ د هغې نه خپل ځان بچ وساتئ که داسې حکم یې رانه که به یې نه منو ومن يريد الله فتنته او هغه څوک چې وغواړي الله ګمراه کول د هغه فلن تملك له من الله شیئا نو هیڅ چېرې اختیار نه لري ته د هغه دپاره د الله نه هیڅ شی اولئک الذین لم يرد الله دغه کسان چې دی اراده نه ده کړې الله ان یطهر قلوبهم دا چې پاک کړي زړونه د دوی لهم فی الدنیا خزي د دوی دپاره په دنیا کې شرمندګي ده ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او د دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی سماعون للکذب ډیر اوریدونکي دي دروغو لره
اکالون للسحت او ډیر خوړونکي دي حرام لرا. سماعون د دې بل صفت دی دا د دروغو دا خبرې نه دي، دا په دې باندې ډېرې ښې لګي، خوږې پرې لګي. نو دا مرض په مسلمانانو کې هم شته. دروغ ناست به ټوله ورځ به میډیا ته ناست دي، فیسبوکونو ته، او په دې کې څه خورېږي؟ ټول دروغ خبرې خورېږي. دې ته به ناست دا به اوري، خوند به ور ورکوي، دې نه مزه به اخلي، به خلکو ته رسوي. اکالون للسحت او ډېر خوړونکي دي حرامو لره. بل صفت دا دی چې دوی حرام خوارې دي، حرامو نه خېټې ډکې کړي دي، رشوت خوارې دي. او زموږ مسلمانان دې ته بچ دي. یسه کار دې ورته بند شي که نه، نو دومره خو شرمېږي چې دا نوم هم وله نه شي اخیستی. اورې وایي څه چای پاڼې خو وکړه که نه، څه چای پاڼې وکړه، دغه وکړه، وایي ځان وګروه. هلکه چې څه خرق خو راباندې نه دی لګېدلی چې ځان وګروه، وایي ځان وګروه. نو هلکه ته ځان ته مسلمان څنګه وایې چې ته حرام خورې او د دې نه خپله خېټه ډکې، په خپلو بچو باندې دا حرام خورې. دوی به سبا څه عبادت وکړي د الله، بندګي به څه وکړي، او څه به ستا دعاګانې به قبولې شي. بیا چغې وایي دا خو داسې ګراني راغله په ملک کې حالات ګډ وډ شو، داسې خلک راباندې مسلط دي، چغې جوړې کړي وي. ته چې په دې خپل ځان باندې کم کس مسلط یې، او ته چې په دې خپلو بچو باندې او په دې خپله ښځه او په دې معاشره باندې مسلط یې، نو تا ته خپل ځان نه ښکاري، بل سړی تا ته ښکاري چې داسې خلک راباندې مسلط بیا د حکومتونو نه شکایتونه کوي. ته خو اول خپل ځان ته وګوره که ته کوم حالات کې ستا خپل ایمانی حالات جوړ کړی دی، د الله کوم قوانین دي، احکام دي، هغه ته عملي کوې په خپله، چې بیا ته د بل نه غواړې. خو مونږ چې دی که نه، مونږ کې ډېرې مسلې دي خپله، چې مونږ څو پورې نه وي اصلاح شوي، الله زمونږ معاشره هم نه بدلوي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله وایي قوم حالات زه نه بدلوم څو پورې چې دی خپل حال بدل نه کړي. نو ول به خپل حالات بدلې، بیا به الله ستا حالاتو ته ګوري، ستا د نیت مطابق به بیا فیصله کوي. کوم حالات چې دي دا موږ تاسو غواړو داسې ذکر را سره کېږي. که موږ تاسو خپل حالات بدل کړو، الله زموږ حالات بدلی، ضرور یې بدلی. نو دی خوړونکي دي سحت حرامو ته وایي، حرام خوراکونه کوي. په مختلفو طریقو سره د خلکو مالونه خوړل، دا د یهودیانو فطرت جوړ شوی، دا د یهودیانو فطرت. دې زمانه کې عوام خلک څه کوي چې مولیان هم په طریقه باندې د خلکو مال څه کوي، سیټه کوي. طریقه ورته وایي دا پلانې شی، دا خو پلانې رسم رواج، دا پلانې دا طریقه شو. په دې طریقه باندې د خلکو نه مالونه وایي سیټه کوي، او دا خوري خېټې جوړه کوي. نو د داسې سړي دعا به قبوله شي، دعاګانې هم بیا نه قبلېږي، بیا زموږ دعا نه قبلېږي. ستا دعا به څنګه قبوله شي؟ حدیث کې دي چې داسې دعا به څنګه قبوله شي چې هغه نفس چې هغه ډک شوی دی په حرامو باندې، غوښې نیولې ده په حرامو باندې، فانا یستجاب، څنګه به ستا دعا به قبلېږي؟ نو حلال خوړل دا ډېره ضروري خبره ده. فإن جاءوک، نو که چېرته دوی راشي تا ته، فاحکم بینهم، نو فیصله وکړه په منځ د دوی کې. نبی له الله اختیار ورکړو پیغمبر له چې ستا اختیار دی، ستا فیصله کېوله او که نه کېوله. که نه کېوله نو تا ته ضرر نشي درکولی، او که کېم تا ته ضرر نشي درکولی. او اعرض عنهم، یا مخ واړوه د دوی نه. وان تعرض عنهم، که چېرته مخ واړوې ته د دوی نه، فلن یضروک شیئا، نو دی هېڅ چېرې ضرر به در نه کړي تا لره، هېڅ شی ضرر در نشي درکولی. ستا حامي، ستا مدد کوونکی، ستا ساتونکی د الله دی، تا به الله ساتي. وان حکمت، که چېرته ته فیصله کوې، فاحکم بینهم، نو فیصله وکړه په منځ د دوی کې، بالقسط، په انصاف سره. د الله په کتاب باندې، په قرآن او حدیث باندې فیصله وکړه، دا د انصاف فیصله ده. انسان به څه وي، د هغه به قانون څه وي چې هغه د خلکو په منځ کې به فیصلې کوي. نه، د الله کتاب دی، څو پورې چې د الله کتاب باندې فیصله نه کړي اصلاح نه راځي.
ان الله يحب المقسطين یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه او دا دواړه به په دغه ځای کې رجم شو. وکیف یحکمونک، او څنګه به تا فیصله کوونکي جوړ کړي. وعندهم التوراه، حال دا دی چې د دې سره توراتو فيها حکم الله، باغی کې د الله احکامو، الله حکمونو باغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ګوره که دا یهودیان ستا خبره نه مني، دا د تعجب خبره نه ده، تاله فیصله نه راوړي، ستا فیصله نه مني، تعجب خبره نه ده. ولې؟ ځکه چې د دې نه مخکې خو دې سره تورات موجود و که نه، هغه د دې خپل کتاب و، د هغې هغه د تورات حکم هم دی نه منو، چې هغې نه منو ستا خبره به څه ومني، یو تسلي پکې ده. فيها حکم الله، چې په هغې کې د الله حکم، الله فیصلې پکې وي. ثم يتولون من بعد ذلك، او بیا دې واوړې د وروسته د دې نه. وما اولئک بالمؤمنین، او ندي دا کسان مؤمنان. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، یقینا موږ نازل کړی دی تورات چې په هغې کې هدایت دی او رڼا ده. اوس الله د درې کتابونو تحکیم بیانوي چې ګوره دا درې کتابونه الله نازل کړي دي چې په دې کتابونو به فیصلې کولی شي. اصلي تلاوتونه نه چې صرف تلاوتونه کوي، په تلاوتونو باندې کار نه کېږي. قرآن کریم الله را لېږلی څه دپاره؟ چې د زده کړي، په دې باندې ځان پوه کړي او بیا هغه په ژوند کې عملي کړي. دې دپاره الله را لېږلی. دې دپاره نه دی چې ته په کپړو کې دې تاو کړی اوبه دې په المارۍ کې ایښی او یا چې د قسم وخت راشي نو ډب ترې وباسي، او یا په روژه کې چېرته کله ناکله راواخلي. نو دا قرآن چې دی دا د دې لپاره الله نه دی را لېږلی. اول تورات الله نازل کړی دی په چا باندې؟ په موسی علیه السلام باندې. د هغې نه وروسته بیا انبیا الله را ولېږل. نو الله والا خلق چې دي په دې کتاب باندې به فیصله کوله، دې ته به فیصلې وړي. بیا د هغې نه وروسته الله انجیل را ولېږه، او بیا د هغې نه وروسته قرآن کریم الله را ولېږه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. نو په دې زمانه کې به هم فیصله چې کېږي د الله په کتاب به کېږي. په هغه زمانه کې یهودو ته چې کوم کتاب راغی هېڅ پروا یې نه کوله، تحریف یې پکې و. نو الله دا خبره ذکر کوي، انا انزلنا التوراه، یقینا موږ را لېږلی دی تورات، فیها هدن چې په دې کې هدایت دی، و نور او رڼا ده. یحکم بها النبیون، چې فیصلې کولې په هغې سره پیغمبرانو. الذین اسلموا، هغه کسان چې تابع د الله والا خلق په دې باندې فیصلې کوي په هر وخت. للذین هادو، دپاره د هغه کسانو چې یهودیانو. والربانیون، او فیصله به کوله د الله والا خلقو. والاحبار، او علماو، دې خلقو به فیصله کوله په دې کتاب. بما استحفظوا من کتاب الله، په سبب د دې چې د حفاظت طلب کړی شوی و د هغې نه من کتاب الله، د الله د کتاب. وکانوا علیه شهدا، و په هغې باندې ګواهان. فلا تخشوا الناس، نو مه یېرېږئ د خلکو نه، یعنې فیصلې کوئ د الله په کتاب باندې او د خلکو نه مه یېرېږئ. دویم دوی چې دا فیصلې نه کولې خو خلکو نه یېرېدل که نه، ځکه او دویم فیصلې دوی نه کولې نه د لالچ د وجې نه. نو الله ورته وروسته وایي چې ګوره زما په آیتونو دنیا مه غوره کوئ، لالچ پسې مه ګرځئ، دا خوښ پرستي دا بنده کوي، دا لرې کوي. مه یېرېږئ د خلکو نه، واخشوني ویېرېږئ زما نه. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلئ زما په آیتونو باندې بدله لږه، دنیا مه اخلئ په دې باندې. ومن لم يحكم بما انزل الله، او چا چې فیصله ونه کړه په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی را لېږلی الله. فاولئک هم الکافرون، نو یقینا دغه کسان دی کافر دي. د الله په کتاب باندې چې فیصله نه کړي، د الله قانون له فیصله نه وړي، الله وایي دا خلک دی کافر دي. وکتبنا علیهم، او فرض کړی و مونږ په دوی باندې. الله د دې بل عیب بیانوي، هغه عیب دا دی چې په تورات کې دا مونږ لیکلي وو
چې نفس به د نفس په مقابل کې وجلې کېږي دی دا حکم قصدن بدل كتبنا علیهم دا فی مونږ فرض کړي فیها په دې تورات کې ان النفس بالنفس دا خبره چې بېشکه وجلې به شي نفس په بدله د نفس کې والعین بالعین او سترګه به په بدله د سترګه کې والانف بالانف او پوزه به په بدله د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ به په بدله د غوږ کې والسن بالسن او غاښ به په بدله د غاښ کې والجروح قصاص او زخمونه د بدلې والا دي دی کوم کارو دی دا طریقه بدله دی یهودو قصدن دا بدل د بنو نظیر او د بنو قریظه په خپل منځ کې جګړې راتلې دا بنو قریظه پکې کمزوري نو چې کله به دی بنو نظیر دا د بنو قریظه چې دا کمزوري او دا بنو نظیر چې دا پکې قوي دا قوي نو چې کله به دی قریظي راولېږېده او بنو نظیر والا به قتل کړ نو دا قریظي دا به وجلی کېده ځکه دا کمزوري و قصاص به ترې اخیست اول ته به زورور وجلی او چې کله به دا نظیري راولېږېده او دا قریظي به قتل به قصاص نه اخیستو بس دیت میت به ولا ورکړي داسې نن سبا مسلمانانو کې هم داسې دي چېرته یو زورور سړی و که نه بیا هغه قتل کول نشته مجال نشته که څوک قتل خو بیا باچا شي چې قتل یې وکړو که نه هغه نه بدماش هم جوړ شي او هغه ښه رډي شي بیا څوک وله مخې ته هم نشي ورتلی ځکه خو دا قصه تې ورانه ده د الله احکامات عملي کول د دې دپاره دي چې معاشره دې سره سمیږي مخکې م الله ویلي چې قصاص دې دپاره دی چې تاسو د قتل د یو بل د قتل نه بند شئ بیا به یو بل نه وژنئ یو سړی دی قصاص دې واغست بیا بل یېرېږي بیا وایي چې لکه که قتل وکړم زه پرې قتل کېږم لکم فی القصاص حیات مخکې تیر شو که نه په قصاص کې څه دی ژوند دی ژوند مطلب دا دی چې تاسو به یو بل وژنئ نه لکه سوال خو دا دی چې سړی دې قتل کې خو مړ دی که نه حیات د کم ځای نه شو الله وایي چې نه دا دې مړ که خو دا نور دې بچ کړه نور دې بچ کړه د قتل کېدو نه او که دغه شان ته چې قتل وکړي امریکې ته تښتي او تا چې ملیشیا ته وتښتي په دغه ملک کې اوسېږي یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي همغه ځای کې اوسېږي څوک ورته نیغ هم نشي کتلی کیسونه میسونه چلی را چلی بیرته راوځي نو دې ته پته ده چې ما ته څوک څه ویلی نه شي نو ځکه دا قتلونه هم ډېر دي هلته دلته دې څوک وکړي که په سعودي کې مجال شته چې څوک چاته نیغ وګوري سوچ هم نشي کولی د چا د قتل کولو سوچ نشي کولی نو الله وایي دا موږ په دې باندې لیکلي خو دې دا حکم بدل کړه د الله احکامات یې بدل کړه فمن تصدق نو چا چې معافي وکړه معافي وکړه د څه شي د قصاص یعنی معافي وکړه الله به دا معاف کړي که یو معنی دا ده دویم معنی دا ده چې چا باندې چې دا حق دی یعنی قصاص اخیستل چې دی که چېرته ده دا قصاص معاف که نو بیا څه شی شو معاف شو فهو کفارة له نو دا کفاره ده د دې د ګناهونو ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله په هغه حکم باندې چې رالیږلی دی الله فاولئک هم الظالمون نو همدغه کسان دي ظالمان دي ظالمان ولې دي ځکه چې دی د الله په حکم باندې فیصله نه کوي او ځکه چې دی د الله حکم بدلوي الله چې ورته څنګه بیان کړي دي هغه شانته نه کوي نو دی د مظلوم سره انصاف ونه که داسې فیصلې چې دی کوي نو دی د مظلوم سره انصاف ونه که لکه څنګه چې د بني قریظه او د بني نظیر په منځ کې فیصلې کېدې دا د ظلم فیصلې وي د ظلم فیصلې وي
مظلوم له انصاف نه میلاوېدو چې مظلوم له انصاف نه میلاوېږي نو دا ظالمان شو کنه الله وایي دی ظالمان دي وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم او راولیږه مونږ وروسته د پیغمبرانو پسې عیسی زوی د مریم مصدقا تصدیق کوونکی لما بین یدیه د هغه چې مخکې و د دنه من التورات د توراتنا وآتیناه الانجیل ورکه مونږ هغه له انجیل فيه هدن په دې کې هدایت و نور او رڼا وه د تورات نه وروسته الله د انجیل متعلق احکام بیانوي چې الله د موسی علیه السلام نه وروسته ډېر پیغمبران رالیږلي د هغې نه وروسته عیسی علیه السلام راولېږه چې هغه د تورات تصدیق کوونکی و الله د انجیل ورکړ او په دې وجه باندې د دې انجیل د راتلو سره د تورات بعضې احکام منسوخ شو لکه څنګه چې د قرآن راتلو سره د مخکنو کتابونو احکام منسوخ شوي ومصدقا لما بین یدیه او تصدیق کوونکی و د هغه څه چې مخکې د دې نه من التورات د تورات نه د انجیل نه مخکې تورات وهدن او هدایت وموعظة للمتقین او دا نصیحت د پاره د پرهیزګارانو وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله فيه او فیصله دی وکړي د انجیل والا په هغه څه باندې چې رالیږلي دي الله په هغې کې وليحكم یعنی انجیل والا په خپل زمانه کې ورته الله دا حکم کړی و چې تاسو به د انجیل باندې به فیصلې کوئ ګوره دا کار نه کوئ بیا تاسو فاسقان وئ ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونه کړه په هغه حکم باندې چې رالیږلی دی الله فاولئک هم الفاسقون نو الله ویم دغه کسان دی فاسقان دي وانزلنا الیک الكتاب بالحق او رالیږلی دی مونږ تا ته کتاب قرآن کریم په حق باندې من التورات او د انجیل فضیلت الله مخکې بیان کړه اوس د قرآن کریم عظمت او اهمیت ته اشاره کوي الله دا پکې بیانوي چې ګوره اخري کتاب چې دا په ټولو کتابونو د پاسه کتاب دی او درجه یې اوچته ده دا څه دی قرآن کریم دی وانزلنا الیک الکتاب موږ نازل کړه تا ته کتاب قرآن کریم بالحق په حقه د حق دپاره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه د هغه کتابونو چې مخکې د دې نه دي من الکتاب د کتابونو نه ومهیمنا علیه او امانتګر دی په هغې باندې ساتونکی دی نگهبان دی نگرانی کوونکی دی قرآن کریم د مخکې آسماني کتابونو تاسو وګورئ څنګه نگهبان دی مخکې کتابونو کې چې چا فیصلې بدل کړي دي لکه تحریف یې کړی دی اوس دا مخکې مسله بیان شوه قرآن کریم د هغې وضاحت وکړه دا یې راښکاره کړی خلکو ته فاحکم بینهم نو فیصله وکړه په منځ د دوی کې بما انزل الله په هغه حکم باندې چې رالیږلی دی الله ولا تتبع اهواءهم او مه روانېږه د خواهشاتو د دوی پسې چې ته اوړېدونکی عما جاءک د هغه څه نه چې راغلي دي تا ته من الحق د حق نه د دوی خواهشات چې دي په دې پسې مه روانېږه چې دوی څه وغواړي او دوی کوشش کوي چې تا واړئ د دې نه خو ته مه وړه دی لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا د هر چا دپاره مقرر کړي دي موږ ستاسو نه شریعت یعنی یو دستور شریعت شرعه شریعت ته وایي ومنهاجا او لاره لكل جعلنا یعنی د هر امت دپاره جدا جدا رهنمایي کوونکي رالیږلی شوي دي پیغمبران د هدایت دپاره الله راولېږل ځکه چې د امتونو حالات هم مختلف وي که نه نو شریعتونه ورته ورکړی شو لیکن په عقیده کې بیا ټول یو دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې موږ انبیا په خپل منځ کې علاتي ورونه یو چې هغه علاتي کوم ورونه دي مخکې سورت النساء کې تیر شو که نه چې پلار کې شریکي او میندې جدا جدا دي نو موږ علاتي ورونه یو زموږ دین یو دی هغه کوم دین دی هغه د توحید عقیده ده دا د هیڅ پیغمبر نه بدلیږي د هیڅ پیغمبر د ټولو پیغمبرانو یو دین دی یو دین ومنهاج او به نور احکامات ته وایي د دین نور احکامات د دین چې هغې کې به بدلېدی را بدلېدی شي شرعه احکامو ته وایي او منهاج عقیدې ته وایي منهاج
منهج دا عقیده ده، دا نشي بدلی ده. ولو شاء الله که اراده شوی وی د الله لجعلکم امة واحده، نو خامخا ګرځولی به وی تاسو یوه ډله. الله داسې هم کولی شو که نه چې دا ټول خلک یو ډلې ګرځولی وي، لیکن په مختلف زمانو کې مختلف پیغمبران راولېږل، دینونه یې راولېږل دې لپاره چې الله وګوري چې څوک په کومه زمانه کې په کوم دین باندې عمل کوي او څنګه طریقې سره کوي. څوک د خواهشاتو تابعدار دی او څوک د الله، چې دا امتحان الله کوي په دې خلکو باندې. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن الله امتحان کوي چې وګوري، فیما آتاکم امتحان کوي په هغه څه کې چې درکړي دي تاسو ته. فاستبقوا الخیرات، نو تاسو مخکېوالی وکړئ یو بل نه نیکو ته. الی الله مرجعکم جمیعا، خاص الله ته واپس کېدل ستاسو د ټولو دي. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، نو خبر به درکړي تاسو لره په هغه څه باندې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو. وان احکم بینهم بما انزل الله، او فیصله وکړه، دا حکم چاته دی؟ تا ته ای پیغمبره چې ته فیصله وکړه په منځ د دوی کې په هغه کتاب چې نازل کړی دی، را لېږلی دی الله. ولا تتبع اهواءهم، او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی. واحذرهم، او ځان وساته د دې نه، ان یفتنوکه څه چې تا واړئ عن بعض ما انزل الله الیک، د بعضې هغه څه نه چې الله را لېږلي دي تا ته. دا اوس الله تا ته وایي الله قرآن نازل کړی دی، ته د یهود او نصاراو په منځ کې د الله په کتاب باندې فیصلې وکړه، وحی الله درکړې ده، د خواهشاتو تابعداري ونه کړي. خو ګوره دا خبره ده، دې نه یېره وکړه، هسې نه ګوره چې تا د الله د کتاب نه واړئ بعضې احکام الهیه دا بدل نه کړي، چېرته د الله کتاب بدل نه کړي. فإن تولوا، نو فإن تولوا، نو که چرته واوړې د دوی دا خبرې ونه منله، فاعلم، نو ته پوه شه انما یرید الله، بېشک الله اراده کړې ده ان یصیبهم، چې عذاب ورسوي الله دوی ته ببعض ذنوبهم، په بعضې ګناهونو د دوی، په سبب د بعضې ګناهونو د دوی الله دې راونیسي. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ويقينا ډېر د خلکو نه خامخا نافرمان دي. افحکم الجاهلیت یبغون، ایا فیصلې د جاهلیت د ناپوهۍ لټوي دی، د ناپوهۍ فیصلې لټوي دی. په دې کې الله په دې باندې رد کوي چې ګوره د الله شریعت پرېږدئ چې په هغې کې سراسر خیر دی، ټول خیر دی د الله په کتاب کې. انسانانو وضع کړي افکار، قوانین او احکام تاسو عملی کوئ، دا تاسو څومره بد کار کوئ، د الله حدود په ځان باندې نه قایموئ، دا د جاهلیت احکام دي که نه چې تاسو په ځان باندې عملی کوئ. ومن احسن من الله حکما، او څوک دی ډېر ښایسته د الله نه په فیصله کې، لقوم یوقنون، دا قوم دپاره چې یقین لري. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، منی سی تاسو یهود او نصارا په دوستۍ سره. اوس په دې کې الله منع کوي د دوستۍ د یهود نصاراو نه، ځکه چې دوی د الله د کتاب تابعدار نه دي. الله وایي او مخکې سره دا مناسبت دی که نه، چې مخکې ویل ګوره چې تا وانړئ، نو ګوره دی ستا د اړولو کوشش هم کوي. نو چې پیغمبر اړئ، نو تاسو په طریقه اولا سره اړولی شي، تاسو اړول ورته څه شی دی. نو ګوره د دې نه ځان وساتئ، د دې نه واوړئ او د دې سره دوستی مه کوئ. او دی آیات سبب نزول کې بعض مفسرین دا روایت ذکر کوي چې مدینه کې بعضې یهودیان چې د هغې سره د عباده ابن صامت انصاری او د عبدالله ابن ابی ابن سلول د دې منافق د دې ورسره دوستي وه، یعنې حلیفان. کله چې د بدر غزا وشو، مسلمانانو فتح وکړه، نو د یهودیانو دا فساد راښکاره شو، خلکو د بدنیتي راښکاره کړه. کله چې عباده ابن صامت دا حالت وکته، نو د هغې د دوستۍ او د مدد نه توبه ویسته، براعت اعلان کړي چې تاسو سره دوستی نه کوم.
ځکه چې د دې په دې دوستۍ باندې الله راضي نه و. لیکن عبدالله ابن ابی څه وکړو؟ انکار یې وکړو. نو الله د یهود او نصاراو د دوستۍ نه منع وکړه. وایي دې سره چې دوستي کوي هغه به داسې لکه دا منافقان ایمان والا دې سره دوستي نه کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو تاسو منیسئ یهود او نصارا په دوستۍ سره. بعضهم بعضې د دوی نه اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي. ومن یتولهم منکم فانه منهم او چا چې څوک چې واوړې د هغوی ته ستاسو نه او یې دوستي وکړه هغوی سره ستاسو نه فانه منهم یقینا دا د هغوی نه دی. ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. فترى الذين في قلوبهم مرض نو تبیني هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې مرض دی. مرض د څه دی؟ د منافقت مرض دی. د هغوی په زړونو کې منافقت پکې دی. او د چا په زړه کې چې دا منافقت دا مرض یې پکې هغوی به دوستي کوي د دې کافرو سره یهود نصاراو سره. او دا خبره کوي یسارعون فیهم دی جلتی کوي د دې په محبت کې په محبت کې دی سره جلتی کوي. یقولون او دا خبره کوي نخشى ان تصيبنا دائره من یریږو چې وبرسېږي موږ ته څه حادثه او مصیبت. یعنې په دې کې هیڅ قسم کوتاهي نه کوي. ښه په جلتۍ سره د دې سره دوستي کوي. او دا خبره کوي چې موږ ته څه مصیبت را ورسېږي سبا به موږ دې ته محتاج شو او دا خو سبا ضرورت راځي کېدای شي دی غالبه شي او د پلانې ډلې چې دا مغلوبه شي بیا خو زمونږ کار خراب شو که نه زمونږ کار به خراب شو چې دی غالبه شو او د دې سره زمونږ دوستي نه وي. نو د دې د وجې نه او یا دی مالدار دي مثلا پیسې د ورسره دنیا د ورسره که موږ د دې سره دوستي ونه کړو بیا به موږ له نه راکوي. نو الله د دې خلکو حالات ذکر کوي او یا به راته څه مصیبت را ورسوي. فعسى الله نو نږدې دی الله ان یأتي بالفتح چې راولي فتحه او امر من عنده یا یو فیصله د خپل طرف نه فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین نو بګرځي دوی په هغه څه چې دوی پټ ساتلي وو په زړونو خپلو کې نادمین پښیمانه چې هغه دوستانه وه د کافرو سره. الله به په دې باندې دی به پښیمانه کړي. ویقول الذین آمنوا او وی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی اهؤلاء آیا دا کسان اهؤلاء الذین آیا دا کسان اقسموا بالله قسمونه کړي دي په الله باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه انهم لمعکم یقینا دی خامخا ستاسو ملګري دي حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین نو دی وګرځېدل تاوانیانه. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو من یرتد منکم عن دینه څوک چې واوړېده ستاسو نه د خپل دین نه. اوس الله بل حکم بیانوي چې ګوره په دې دین باندې کلک شي د دین نه وانه وړئ او که د دین نه واوړېدی الله به ګوره نور خلک راولي هغوی کې به ناشنا صفتونه وي. فسوف یأتی الله بقوم نو زر دی چې رابولي الله یو قوم لره یحبهم چې مینه به کوي هغوی د الله سره ویحبونه او څه دی الله به داسې قوم راولي یحبهم چې الله به ورسره مینه کوي ویحبونه او دی به مینه کوي د الله سره اذلة علی المؤمنین یو صفت دا شو چې د الله سره به مینه کوي داسې صفات والا قوم راولي او الله داسې خلک په کار وړي. اذلة علی المؤمنین نرمی کوونکي به د ایمان والاو سره عزة علی الکافرین او دی به سختی کوي د کافرو سره. اذله یعنی نرم دي د مؤمنانو سره او اعزه سختی کوونکي به د کافرو سره. بل صفت یې څه دی یجاهدون فی سبیل الله دی به جهاد کوي په لار د الله کې
ولا يخافون لومة لائم، او بل صفت دا دی چې دی به نه یریږي د الله په لار کې د ملامتیا د ملامتګر نه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، دا فضل دا الله دی، الله یې ورکوي چاته چې وغواړي. والله واسع علیم، والله پراخ دی او علیم پوی دی. انما وليكم الله ورسوله، یقینا دوست تاسو الله دی او داغه پیغمبر. والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. الذین یقیمون الصلاة، هغه کسان چې پابندي کوي د لمونځ. ویؤتون الزکاة، ورکوي زکات. وهم راکعون، او دی رکوع کوونکي دي. ومن يتول الله ورسوله، او څوک چې دوستي کوي د الله او د رسول سره، الله ترغیب ورکوي د دوستۍ، د الله او د رسول سره دوستي وکړي. والذین آمنوا، هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. فإن حزب الله هم الغالبون، یقینا ډله الله هم دی زورور دی او غالب دی. څوک چې د الله سره، د الله د رسول سره، د پیغمبرانو او د مؤمنانو سره مینه کوي، الله وی دا ډله دا به همیشه غالب وي، زوروره وي. ځکه صحابه کرامو دغسې وکړه که د الله سره، د پیغمبر سره، د مؤمنانو سره د هغې مینه وه، نو الله هغې غالبه کړه په د یهودو باندې. یهود به څه ونیولی شو، څه قتل شو، او څه وتښتېدل، او څو باندې جزیه ولګوله، ټکس پې ولګېد. نو قیامت ورځ پورې به د دې دا حالي، دا رسوایي او دا ذلت به د دې نه نشي لرې کېدی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو. اوس الله دې آیت کې د یهود نصاراو سره دوستي نه کولو وجه بیانوي چې ولې دې سره دوستي مه کوئ. ځکه دا هغه خلک دي الله وایي چې دې ستاسو په دین پسې ټوکې کوي، نو دا د دوستۍ لایق خو نه دي. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، منی سه هغه کسان چې نیولی دی دین ستاسو هزوا په ټوکو سره، ولعبا او په لوبو سره. ستاسو په دین پسې ټوکې کوي، هسې ګپ ورته ښکاري. من الذین اوتوا الکتاب، دا هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب. من قبلکم، مخکې ستاسو نه. والکفار، اولیاء و کفار په دوستۍ سره. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو مؤمنان یې. واذا نادیتم، کله چې تاسو اواز وکئ، اذان وکئ، الى الصلاة، منځ ته. اتخذوها هزوا ولعبا، نو نیسي دی هغې لره په ټوکو سره او په لوبو سره. د اسلام سره دومره دشمني ده چې تاسو کله اذان کوئ نو دی وایي چې دا هغسې رمباړې وایي، چغې وایي، چغې جوړې کړي دي. نن سبا د بعضې مسلمانانو هم دقه حال دی، او دا د شیطان تابعدار دي. شیطان هم دا صفت دی که نه. حدیث کې چې راځي چې کله اذان کېږي نو شیطان منډې کي او اواتې روانې شي او اوازونه کوي، داسې شیطان په منډو شي. نو دی هم دقسې شیطانان دي، دی هم دغسې شیطانان دي، بیا ورته ټینګېدی نه شي. کله چې تاسو اذان وکئ د لمونځ دپاره، دی هغې پسې ټوکې کوي. ذلک بأنهم قوم لا یعقلون، دا په دې وجه باندې چې بېشکه دی داسې قوم دی چې عقل نه لري، عقل پکې نشته دی. قل یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، ووایه اے اهل کتابو، هل تنقمون منا، آیا تاسو عیب نه لګوئ زمونږ نه، الا ان آمنا بالله، ستاسو ته عیبونه چې په موږ پسې ووایئ، خو دا خبره باندې چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې. وما انزل الینا، او هغه چې رالېږلی شوي دي مونږ ته. وما انزل من قبل، او هغه چې رالېږلی شوي دي مخکې د دې نه. وان اکثرکم فاسقون، و اکثر زیات په تاسو کې نافرمان دي. قل هل انبئکم، ته ووایه آیا زه خبر درکم تاسو ته. بشر من ذلک، ډېر بدترین، ډېر ناکاره په دین کې. من ذلک، د دینه. مثوبتن، په اعتبار د بدلی سره. عند الله، په نزد الله. دی دا خبرې کولی که نه چې موږ ته ستاسو د دین نه بل غټ شر نه دی معلوم. اوس هم دا وایي کافر چې دا دین چې د اسلام دا خو په دې کې شر دی او دې کې فساد دی او دې کې خلق شرمول دي او خلق ذلیل کول دي. دی دا خبرې کولې
الله ورته وایي ګوره الله جواب وکړو چې زه تاسو دغه خلک ښیم چې هغه د دین په لحاظ سره ډېر غټ شرین دي. تاسو د نور شرین شته الله په نسبت باندې هغه خلک شرین دي من لعنه الله چې چا باندې لعنت کړی دی الله. څومره غټ شری انسان الله په لعنت کړی دی، تاسو باندې الله لعنت کړی دی. وغضب علی او غضب کړی دی الله په دوی باندې غضب یې کړی پاغه. وجعل منهم القردة والخنازير او ګرځولي دا غي نشادوګان او خنزیران. وعبد الطاغوت او عبادت کوونکي د غیر الله. نو څوک غټ شری شو؟ غټ شرین خو تاسو وي چې الله نه دا شی نه جوړ غضب یې باندې کړی، لعنت یې باندې کړی، شادوګان او خنزیران تاسو نه جوړ کړی دي د غیر الله بندگی کوم به تاسو کوله. نو شری څوک شو؟ الله وی اولئک شر مکانا دا کسان ډیر ناکار دي په اعتبار د مرتبه سره. واضل عن سواء السبيل او ډیر گمراه دي د نیغې لارې نه. واذا جاءوكم او کله چې دی راشي تاسو ته قالوا آمنا نو دی وی مونږ ایمان راوړی دی. وقد دخلوا بالكفر او حال دا دی چې دی داخل شوي دي دی کفر سره. وهم قد خرجوا به او دی وتلی دي د کفر سره. والله اعلم بما كانوا يكتمون او الله پوهه دی په هغه څه باندې چې دی پټوي. کله چې دی راشي الله وی د دې نښه دا ده چې دی د الله د کتاب نه ګوره اثر نه اخلي. د دینه مراد څوک دي؟ یا خو د یهودیان دي چې دی راشي تا ته راشي خو هېڅ پیدا وانخلي د الله کتاب اثر وانخلي. یا دا منافقان دي چې د پیغمبر مجلسونو ته راشي نو هېڅ پیدا وانخلي، لکه څنګه چې راوتي دي رادننه شوي دي دقسې بېرته راوتي هم دي. د کفر په حالات کې راغلی او د کفر په حالات کې وتې نو هېڅ پیدا دی ونه کړه. منافقانو هېڅ پیدا ونه وهم قد خرجوا به او په دې حالات کې به دی وتې دي د کفر سره. وترى كثيرا منهم او تبینی ډیر د دوی نه یسارعون فی الاثم والعدوان چې دی جلتی کوي په ګناه او په ظلم کې. واکلهم السحت او په خوړلو د حرامو کې. لبئس ما كانوا يعملون نو ډیر بد دی هغه څه چې دی کوي. دی کوم عمل چې کوي د الله وی ډیر بد دی. د یهودو او د نصارو الله نور وجوهات بیانوي چې ګوره دا خلک د دوستۍ قابل خلک نه دی، دی حرام خوري او د ګناه او د ظلم په کارونو کې په تجاوز کې د یو بل نه مخکې کېږي وړاندې کېږي. نو دوی خلکو سره څنګه دوستي کوئ تاسو؟ لولا ينهاهم الربانيون نو ولې نه منع کول دی لره د الله والا خلکو؟ بله وجه دا ده چې دی که خو د الله والا خلک علما پکې وو، د حق بیانونکي پکې وو، نو څنګه دوی ته دا ګناهونه ښکارېدل او بیا هم دی منع کول نه عوام نه منع کول. والاحبار او هغه علما عن قولهم د وینا د دوینا الاثم چې د ګناه وینا ده. واکلهم السحت او د خوړلو د حرامونه. لبئس ما كانوا يصنعون ډېر بد دی هغه څه چې دی کوي. د الله ډېر سخت وعید ورکړی دی لکه نه چې دا مولیان په دې کې وو نو دی ولې د دې ګناه نه او د دې حرام خوړلو نه دی نه منع کول؟ څه به منع کړي وي؟ دا خو دی خپله دا حرام خوارین خو دی کولی. لیس علینا فی الامیین سبیل. عوامو مال خیټې ته ورچوه هېڅ ګناه نشته دی. نن سبا مولیان څومره ډېر دي حق وینا کوي نه بیا خو لاره بندېږي دي او که تا وکړه وایي کینه مړه دا لارې را باندې مه بندوه وایي دا د رزق دروازې دي را باندې بندې وایي. زمونږ خو دغه د رزق دروازه ده چې عوامو ته ناست یو او عوام زبېښو او دغه خرو دې ته ناست دي. نو دا باطل فرست خلک چې د همدغې ته ناست دي حق نه بیانوي، په خپل هم نه بیانوي، پټوي. او که چا بیان کړ هغه ته هم وایي کښېنه وایي لږ دی رزق کې راله لتې مه ووهه. همدغه خبره ده که نه. نو د دې وجې نه الله په دې باندې رد کوي چې دا علما هم پکې وو خو هغوی حق نه بیانو. الله وایي دا ډېر بد کار دی چې دی کوي. وقالت دا ګوره داسې نه ده چې صرف دا صفت په دې یهود نصاراو کې وو بني اسرائیل، نه الله دا بیان کړي دي
چې ګوره تاسو کې هم داسې خلک شته دی لتتبعن سنن من کان قبلکم، تاسو به خامخا هغه خلکو پسې ورپسې کېږئ چې ستاسو نه مخکې دي، د هغې طریقې به تاسو خپلوئ او د هغې په قدمونو پسې به تاسو ځئ. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هغې چې که چېرته هغه د ضب هغه سوړي ته دننه کېده نو تاسو به هم ورته داخلېږئ، تاسو به هغې پسې ور روانې وئ. او د دې امت کې چې اوس څومره مرضونه دي که نه، دا مقه د پخوانو یهود نصارا هغه طریقې دا خپلې دی. وقالت اليهود او وی یهودیان ید الله مغلوله، لاس د الله چې دی دا بند کړی شوی دی. بله وجه الله د دی بیانوي چې ګوره دی دومره بېادبه خلک دي چې د الله باره کې دا خبرې کوي چې د الله لاس بند دی، یعنی الله بخیل دی. ځکه د یهودو باندې مخکې ډېره فراخي وه، الله له فراخي ورکړی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو دی فقیران شو، غریبانان شو، نو دی دا خبره وکړه چې الله خپل لاس بند، لکه الله فقیر شو، غریب شو، څه ورسره نشته چې موږ لی راکړي. نو الله وایي العیاذ بالله دی به دا خبرې کولې، د الله باره کې دا خبرې کول چې الله خو غریب شوی دی او د الله سره څه نشته. ید الله مغلوله، الله لاس بند کړی شوی دی. غلت ایدیهم، الله وایي بند کړی شي لاسونه د دوی، په اور کې دی الله وایي د دې لاسونه بند شي، دا خیرې دي چې د دې لاسونه دی الله بند کړي. ولعنوا بما قالوا، او لعنت شوی دی په دې باندې په سبب د هغه چې دی وایي، په دې باندې الله لعنت کړی دی د دې په دې خبرو. بل یداه مبسوطتان، بلکې لاسونه د الله چې دی دا پراخه دي. یداه د الله دواړه لاسونه پراخه دي. الله خرچي کوي څنګه چې وغواړي په چا باندې وغواړي، د ضرورت مطابق په خپلو بندګانو. انسانانو چې ضرورت راځي په سفر کې، په حضر کې، شپه او ورځ په کومو حالاتو کې ضرورت راځي الله یې ورته برابروي. او د دې آیت نه دا معلومه شو چې د الله لاسونه شته دي، دوه لاسونه دي، څنګه دي دا اوس موږ ته پته نشته، د هغې کیفیت الله ته معلوم دی. او د دې معنی کول په دې سره چې د الله بل یداه، بلکې د الله قدرت چې دی دا پراخه دی، او د الله ارادې نه. یداه الله ویلی دی، او کوم صفت چې الله په قرآن حدیث کې ویلی هغه به موږ د الله لپاره ثابتوو، او کوم نه چې نفي کړی د هغه به موږ نفي کوو. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. بلکې د الله لاسونه دا پراخه دي. ينفق کیف یشاء، الله غواړي خرچ کوي څنګه چې وغواړي. ولیزیدن، او خامخا زیاتوي الله کثیرا ډېرو لره منهم د دوی نه ما انزل الیک، چې هغه چې رالیږلی دی تا ته، رالیږلی شوی دی تا ته من ربک، د طرفه د رب ستا نه سوله زیاتوي. دا قرآن چې راځي د دې طغیان سرکشي زیاتوي، طغیانا و کفرا، سرکشي او کفر دی لډېروي. والقینا بینهم العداوة، او الله وی اچولې ده موږ په منځ د دوی کې دشمني والبغضاء کینې الى یوم القیامت، تر ورځې قیامت پورې د یو بل سره سخت دشمني ده. کلما اوقدوا نارا للحرب، کله چې بلکې اور دی د جنگ دپاره، اطفأها الله، نو مړ کړي الله هغې لره. ویسعون فی الارض فساد، او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو. والله لا يحب المفسدين، والله مینه نه کوي د فساد کوونکو سره. ولو ان اهل الكتاب، او کچرت اهل کتابو دا اوس دې ته ترغیب ورکړل چې ګوره دا ګناهونه پرېږدئ، راشئ د الله بندګي وکړئ، په دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ. که هغه تېر ګناهونه چې د هغې نه تاسو توبه ویسته نو الله به تاسو معاف کړي. خو دوی دا کار ونه کړ، توبې وینیست. ولو ان اهل الكتاب، او کچرت اهل کتاب آمنو ایمان راوړی وی، واتقوا ځان یې بچ کړی وی، د ګناهونو نه ځان بچ کړی وی، نور ګناهونه نه وی کړي. لکفرنا عنهم سیئاتهم، نو خامخا رجولی به موږ د دوی نه هغه بدیانې د هغوی ګناهونه به هم ترې لرې کړي وی. ولادخلناهم جنات النعیم، او خامخا داخل کړي به موږ دې لره جنتونو ته د نعمتونو. ولو انهم اقاموا التوراة، او که چېرته دوی قایم کړی وی تورات والانجیل او انجیل، وما انزل الیهم من ربهم، او هغه چې رالیږلی شوي و دوی ته د طرفه د رب د دوی نه،
لأکلوا من فوقهم نو خامخا خوړلی به وي دوی من فوقهم د بره طرفنا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د دوی نه. الله وی ګوره که تورات او انجیل د دې احکام دی منلی وي، حدود نافذ کړي وي او عمل کړي وي په هغې باندې، او بیا د قرآن کریم راغلی و په دې باندې ایمان راوړی وی، ځکه چې په دې کتاب باندې ایمان په مخکې کتابونو باندې ایمان دی نو دا به څه وی د دې دپاره به ډېر غوره وی. منهم امة مقتصدة نو په دې نه بعضې یوه ډله ده درمیانه ده، وکثیر منهم ساء ما یعملون او ډېر په دې کې بد دي هغه عملونه چې دی کوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبره ورسوه ته ټول هغه څه چې رالیږلی شوي دي تا ته د طرفه د رب ستانه. د دې ځای وروسته الله بل قانون بیانوي، د تبلیغ طریقې بیانوي. تبلیغ به څنګه کې، چاته به تبلیغ کې، دعوت به چاته کې، په دې کې به د هیڅ چا نه یېرېږي، الله به ستا حفاظت کوي. یا ایها الرسول ای پیغمبره بلغ ته ورسوه ما انزل الیک من ربک، هغه چې رالیږلی شوي دي تا ته د رب طرفه د رب ستانه. بلغ ورسوه، تبلیغ وکړه، تبلیغ به کې، خو ما انزله د هغه څه چې الله رالیږلي دي په قرآن او سنت کې دي د دې تبلیغ به کې. دا نه دی چې ته ځان نه دې ورته قصې شروع کړي او خوبونه خلکو ته بیانې. په قصو په خوبونو باندې کار نه کېږي ګرانه. دا دین چې زمونږ دی دا د خوبونو او د قصو شی نه دی. دا کتاب او سنت الله را لیږلي څه لپاره را لیږلي؟ ته چې قصې بیانې او تبلیغي صاحب او عالم صاحب ته چې خلکو ته خوبونه بیانې، نو دا کتاب او سنت به بیا چاته بیانې؟ دا د چا لپاره بیا راغلی دی؟ او تاسو وګورئ دا قصه ګو چې څومره مولیان دي که تبلیغیان زمونږ وروڼه دي چې دی قصې پیسې کوي خلکو ته، دی ګوره قرآن کریم او حدیث به نشي بیانولی. تاسو وګورئ چې په قصو باندې د سر شو بیا صحیح دین د نه پاتې کېږي. نو صحیح ده، دا کار ښه کار دی. موږ دا نه ویو چې څوک دی دعوت نه کوي تبلیغ دی نه کوي، موږ هم دعوت او تبلیغ کوو. دا موږ چې ناست یو دا څه شی دی؟ دعوت او تبلیغ نه دی که نه؟ څه ښکرې شوي دی. شیخ عبدالسلام رحمه الله، الله دې په هغه باندې رحم وکړي، ناشنا مفسر چې په پښتنو کې تیر شوی دی، الله دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي. قرآن کریم کې الله غله داسې مهارت ورکړی چې دا چا له نه دی ورکړی. الله دې پرې رحم وکړي. هغه وایي زه درس ته ناست وم، وایي څه تبلیغیان وروڼه ما پسې راغلل، وایي ما ته وایي چې شیخ صاحب د الله په لاره کې خو لږ وځه که نه. ما ورته وایي چې د چا په لاره کې ناست یم؟ دا د الله لاره نه ده چې د الله قرآن ته ناست یم او بیانوم یې، دا د چا لاره ده؟ ګوره لږ مفهوم د تبلیغ هم زده کول غواړي که نه، چې دعوت څه ته وایي، تبلیغ څه ته وایي. صرف خدا نه دی چې تا سره دي بستره په اوږه کړي نو بس دا تبلیغي دی، او چې نه نو دا نه دی. نه، هر مسلمان مؤمن دا تبلیغي دی، دا به دعوت کوي. دا ولتکن منکم امه، تاسو کې د یو امت داسې شي چې تاسو به خلک د بدو نه منع کوئ او نیکو طرف ته بیا رابلئ. دې ته دعوت او تبلیغ وایي که نه؟ ځان نه داعي جوړ کړه، ځان نه تبلیغي جوړ کړه. او د ټولو نه غټ تبلیغین موږ او تاسو یو چې د الله کتاب او سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته بیانو. موږ د تبلیغ خلاف نه یو. تبلیغ وکړه ما انزل الیک، چې الله را لیږلي دي صفا دین خلکو ته بیان کړي، من ربک د طرفه د رب ستانه. وان لم تفعل، او که ته دا کار تا ونه کړه، فما بلغت رسالته، نو تا نه دی رسولی رسالت د الله، پیغام د الله خو تا به نه دی رسولی که دا کار ته ونه کړي. پیغمبر ته الله وایي که چېرته ته د ځان نه خبرې کوې ما انزله چې الله را لیږلی دی، دا خلکو ته نه بیانې، نو چې د پیغمبر خبرې هغه تبلیغ نه دی بې چې د الله د طرف نه نه وي. نو زما او ستا خبرې د 21مې صدۍ وروره دا به څنګه تبلیغ شي بې؟ تبلیغ کېدی شي بې؟ نه، هغه څه بیانوه چې الله را لیږلي دي، دقې ته به تبلیغ وایي. نو که غواړئ چې صحیح تبلیغ وکړي، دعوت وکړي، نو ما انزله خلکو ته بیانوه او تبلیغ او دعوت کوه، به تبلیغ او دعوت کوه. والله یعصمک من الناس، او الله به تا ساتي د خلکو نه. الله به تا ساتي که نه د خلکو د قتلولو
الله به تا ساتي. سوی کامران ستاسو څوک دي؟ والله يعصمك من الناس، والله به تا بچ کوي د خلقونه. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، یقینا الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء، اے اهل کتابو نه تاسو په هیڅ شي کې. وس الله کتاب والا ول دعوت ورکوي چې ګوره څو پورې چې تاسو تورات انجیل قرآن باندې عمل نه کړي نو تاسو په سمه لار باندې روان نه وئ، نه تاسو په هیڅ شي کې د دین نه حتی تقیموا التورات، تر دې پورې چې تاسو ودروئ تورات لره، یعنی عمل وکړئ په تورات باندې، والانجیل او په انجیل باندې. وما انزل الیکم من ربکم، او هغه چې را لېږلی شوي دي تاسو ته د طرفه د رب ستاسو نه. وليزیدن کثیرا منهم، او خامخا زید بکې ډېرو دوی لره منهم د دوی نه ما انزل الیک، هغه چې را لېږلی شوی دی تا ته ستا د طرفه د رب نه، من ربک د طرفه د رب ستا نه. څه وله زیتی؟ دا قرآن چې راځي دی مشرکانو یهود نصارو له څه زیتی؟ طغیانا سرکشي ول ډېرئ، و کفرا او کفر. څومره چې آیتونه نازلېږي دی انکار کوي، الله د دې کفر ډېرئ، حسد یې ډېرېږي. فلا تأس على القوم الكافرين، نو مغمجن کېږه په قوم کافرانو باندې. ان الذين آمنوا، یقینا کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادوا کسان چې یهودیان دي، والصابئون او صابئین دي، والنصارى او نصارا دي. اوس الله څه ورکوي؟ الله دا خبره کوي چې ګوره دعوله اعتبار نشته دی چې یو سړی دعوی کوي چې زه دا یم او هغه یم او ډلې او نومونه په ځان باندې ایښي، دې اعتبار نشته. من آمن بالله، هغه چا چې ایمان یې راوړی دی په الله باندې، والیوم الآخر، په ورځ د وروستنۍ، وعمل صالحا، او عمل یې کړی دی نیک عمل یې وکړو دې سړي. فلا خوف علیهم، نه به یېره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن شي. څه شی پکارېږي؟ ایمان او عمل صالح. چې ایمان دې په الله او عمل صالح دي، دغه سړی کامیاب دی. و دې کار نه کېږي چې زما د پلاني صاحب سره تعلق دی او زما په پلاني تنظیم او ډله کې نوم دی، و دې کار نه کېږي. ایمان او عمل صالح به دې بچ کوي. ایمان څه ته وایي؟ دا ډېره اوږده خبره. په الله ایمان، په ورځ د آخرت باندې ایمان، ایمانیت چې څومره دي، او دغه شانته نیک عمل به کې، هله به بچ کېږي. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، دې څه وروسته الله اوس نور عیبونه بیانوي. دې کې دا مرضونه دي چې په خپل زمانه کې دې ته پیغمبران رال، دې په هغې باندې ایمان رانهوړو، دې ته لفظونه واغست چې ګوره د توحید پیغمبران دا به نه دروغجن کوئ. نو دې څه وکړه؟ پیغمبران راولېږېدل، پیغمبران یې قتل کړه او څه پیغمبران یې دروغجن کړه. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، یقینا اغسطی و منگا مضبوط وعده د بني اسرائیلنا. وارسلنا الیهم رسلا، او لګلیو موږ دیته پیغمبران. کلما جاءهم رسول، کله چې براغې دیته یو پیغمبر، بما لا تهوى انفسهم، په هغه خبرو چې نه به خوښول زړونو د دوی، هغه خبرې چې د دوی به نفس دا به نه خوښولې، د دوی د خواهش خلاف خبرې به وي. فریقا کذبوا، نو یوه ډله به یې دروغجنه کړه، و فریقا یقتلون، او بله ډله به یې ووجله. پیغمبران یې وجلي دي، دروغجن کړي دي، دا د دې عیبونه دي، الله سم یې راښکاره کړي دي. وحسبوا، او دی وحسبوا، او ګمان یې وکړو دوی، الا تکون فتنة، چې نه به وي هیڅ فتنه، یعنی هیڅ فتنه یې عذاب به نه وي په دې کار سره چې موږ پیغمبران څه کو؟ دروغجن کو. فعموا، نو دی ړانده شو، وصموا، او کاڼه شو. ثم تاب الله علیهم، بیا مهرباني وکړه الله په دوی باندې. ثم عموا، بیا دی ړانده شو، وصموا، کاڼه شو. کثیر منهم، ډېر په دوی کې. والله بصیر بما یعملون، او الله لیدونکی ده په هغه څه باندې چې دوی کوي. یعنې دوی دومره سختزړي دي چې پیغمبران ورته رال، وجلي تکذیب یې کو، د هغې دروغجن یې ګڼل، نو الله وایي دی ړانده شو په دې کار سره. بیا د هغې نه وروسته چې د یوشع ابن نون په زمانه کې علیه السلام د دوی حکومت جوړ شو، او بیا د زمانې په تېرېدو سره بیا د بوتانو عبادت شروع کړ.
او انبیاء قتل کړ، د بعضو تکذیب یې وکړ، دروغجن یې کړ، او دوی دا ګمان کوو چې په دې عمل باندې به موږ نه رانیولی کېږو، چې دا خبره موږ ونه منو. نو الله وایي دی د حق نه ړانده وکاڼه شو، ړانده وکاڼه شو د حق نه. نو بیا دی حق نه اورېده او نه حق لیده. نو الله بیا په دوی باندې د بابل بادشاه چې دی بخت نصر دا مسلط کې مخکې واقعیت تېره شوې ده چې بیا د دی نه غلامان یې جوړ کړه او بیت المقدس دا ښار یې تباه و برباد کړ. بیا تقریبا 80 کاله وروسته الله په دې باندې رحم وکړ او بیت المقدس یې ورته دوباره ورکړه دی ته. او الله د دې د هدایت لپاره انبیا راولېږل، پیغمبران ورته راولېږل، دې دپاره چې دی د هغې د دعوت نه متاثره شي. خو بېرته دی د الله بندګي شروع کړه، عبادت. لیکن د زمانې تېرېدو سره به دی دا دیني حالت ورو ورو کمزوري کېده، تر دې چې عیسی علیه السلام به الله پیغمبر کړ. تسلسله خو درته یادېږي که نه، بار بار بیانو. نو د دې د حق د قبلولو نه دی بیا ړانده وکاڼه شو. الله چې دا 2 ځل ړوندوالی کڼوالی ویلې، دوی بیا ړانده او کاڼه شو. نو د هغې د قتلولو سازش یې وکړ، راولېږل چې دا خو مونږ قتلو. هغه ته الله اسمان ته پورته کړ او د رومیانو په لاس باندې الله بیا دی تباه و برباد کړه. تاسو وګورئ د دې حالاتو، دا د دې بدبختي وه. الله پې څنګه حالات راوستي دي په دې بني اسرائیلو باندې. نو بیا الله فرمایي اوس چې ما دې ته اوس اخري پیغمبر چې راولېږه د دې نه مړانده وکاڼه شو، د دې نه مړانده وکاڼه شو. او دقه شانه کار به دې سره الله وایي چې دقسې به ورسره وشي لکه دا مخکې چې ورسره شوی دی، ذلیله به یې، رسوا به یې تر قیامته پورې. لقد كفر الذين قالوا، یقینا کافران دی هغه کسان چې وایي ان الله هو المسيح ابن مریم، یقینا الله چې دی دا مسیح زوی د مریم دی. الله وایي ګوره دا خلک چې دی په دې خبره کافر شوي دي چې دی کله وایي چې الله چې دی عیسی دی، کله وایي الله چې دی بعینه عیسی چې دی بعینه الله دی، او کله وایي چې دا عیسی چې دی د الله زوی دی. والعیاذ بالله. په دې خبره باندې الله دې رد کوي چې ګوره دا ولې نه منع کېږي د دې خبرې نه. یقینا کافر شوي دي هغه کسان، کفر یې کړی کسانو، قالو چې دی ویل ان الله هو المسيح ابن مریم، یقینا الله چې دا مسیح زوی د مریم دی. وقال المسيح، ویلی المسیح یا بني اسرائیل، اے بني اسرائیلو، اعبدوا الله ربي وربكم، بندگی کوئ د الله چې زما رب دی او ستاسو رب دی. عیسی علیه السلام په خپله دا وایي چې د الله بندگی کوئ، څنګه تاسو یې وایي چې هغه د الله هغه اله دی. انه من یشرک بالله، یقینا شان دا دی چې چا شرک وکړه په الله باندې، فقد حرم الله عليه الجنة، یقینا حرام کړی دی الله په ده باندې جنت. ومأواه النار، او ځای د اور دی. وما للظالمین من انصار، او نشته دی د ظالمانو لپاره څه مددګاران. لقد كفر الذين قالوا، یقینا کافر شوي دي هغه کسان چې وایي ان الله ثالث ثلاثه، یقینا الله دریم دی د دریونه. دا عقیده م وکنه د دوی چې عیسی، مریم او الله دا درې واړه نظام چلی، درې واړه نظام چلی، بغیر د دې نه نظام نه چلی. الله دې لراټنه ورکوي. وما من اله الا اله واحد، او نشته د لایق د بندګۍ مگر سوا د یو الله نه، یو ذات. وان لم ينتهوا، کچر د دې من نشو، عما یقولون دا غسنه چې دی وی لا یمسن الذین کفروا، خامخا وبرسیږي کسانو ته چې کفر کړی دی، منهم د دوی نه څه به ورته ورسیږي، عذاب علیم، عذاب دردناک. افلا یتوبون الی الله، آیا پس دوی توبه نه وباسي الله ته په زړه سره، ویستغفرونه، بخنه نه غواړي دی په ژبې سره. والله غفور رحیم، الله بخنه کوونکی دی، رحم کوونکی دی. ما المسیح ابن مریم، اوس الله وایي ګوره عیسی مرتبه بیانوي علیه السلام. کله چې د شرک رد وشي که نه چې ګوره دا خو څنګه تاسو د الله سره شریکوئ، هسې نه چې د عیسی علیه السلام شان کته شي، نو الله د عیسی علیه السلام شان بیانوي. ما المسیح ابن مریم، نه دی مسیح زوی د مریم، الا رسول، مگر پیغمبر دی.
قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د هغه نه ډېر پیغمبران و امه صدیقة او مور د هغه رښتینې وه ډېره رښتینې وه کان یأکلان الطعام د دواړو به خوړو خوراک لره نو دا څنګه اله کېدی شي چې دواړه خوراک هم کوي نو یو سړی چې خوراک کوي ډوډۍ خوري هغه به څه کریم که نه بیا به څه ریبیم او دغه شانته بیا به هضم کېږي دا خوراک او بیا به د هغې نه یو څه شی جوړېږي نو تاسو سوچ وکړئ چې دا اله کېدی شي کان یأکلان الطعام د دواړو به خوراک کوو انظر کیف نبین لهم الآیات بیا وګوره څنګه موږ بیانوو دوی ته دلیلونه د توحید ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون دی کوم طرف ته اړولی شي قل اتعبدون من دون الله وتوی وتاسو بندگی کوئ سوا د الله نه ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا دا هغه څه چې ما اختیار نه لري تاسو له د ضرر ورکولو او نه د فایدې والله هو السمیع العلیم او خاص الله اوریدونکی دی او ډېر پوهه دی دې سره زموږ دا درس اختتام ته ورسېد که دا سپاره پوره کړو قل اتعبدون وتوی ویتاسو بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه ما لا یملک لکم ضرا چې نه ضرر درکولی شي نه فایده د داسې خلکو بندگی کوي الله ته اوس دعوت ورکوي قل یا اهل الكتاب الله په دې باندې رد کوي دې ته نصیحت کوي چې ګوره راشي تاسو دې دین ته ای اهل کتابو تاسو اهل کتاب یو دا ولې دا کار کوئ لا تغلو فی دینکم غلو مه کوئ په خپل دین کې غیر الحق په ناحقه سره ځکه دوی په دین کې غلو کوله د عیسی علیه السلام نه اله جوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي لا تطروني كما اطرت اليهود والنصارى في عيسى ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله د عیسی ابن مریم په شانته زما باره کې به غلو نه کوئ زه د الله بنده یم او د الله پیغمبر یم غیر الحق په ناحقه سره ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مه کوئ د خواهشاتو دغه قوم قد ضلوا چې هغوی ګمراه شوي دي من قبل مخکې ستاسو نه واضلوا د ډېرې ګمراه کړي دي کثیرا ډېر وضلوا دوی خپله بېلارې شوي دي عن سواء السبیل د برابرې لارې نه لعن الذین کفروا الله بل عیب اوس د دوی بیانوي دا هغه خلک دي چې دوی د پخوا زمانې نه الله په دې لعنت کړی دی لعنت کړی شوی دی په کسانو باندې کفرو چې کافران دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه علی لسان داود په ژبه د داود علیه السلام و عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم مخکې د داود علیه السلام د وخت نه په دې باندې الله لعنت کړی دی بیا د عیسی علیه السلام د وخت نه الله په دې باندې لعنت کړی دی ځکه دې کې دا بد مرضونه پکې وو ځکه داود علیه السلام باره کې راځي چې دې خالي والا ته خیرې کړی وي او عیسی علیه السلام د دسترخوان والا ته خیرې کړی وي چې دې ناشکري وکړه دسترخوان به الله راولېږي ناشکري وکړه او هغې ته بیا خیرې وکړې نو په دې خو د مخکې نه لعنت شوی دی ذلک بما عصوا دا په سبب د دې چې دوی نافرماني کړې وه وکانو یعتدون او دوی د حد نه تېروتونکي کانو لا یتناهون دا اوس د دوی بله وجه بیانوي ودی لا یتناهون چې دوی نه منع کېدل عن منکرین فعلوه د منکر کار نه چې دوی کوو دوی چې کوم کار کوو دوی نه منع کېده یعنې خپل هم نه منع کېده او یو بل هم نه منع کول لبئس ما کانو یفعلون نو ډېر بد دی هغه شی چې دوی کوو ترى كثيرا منهم اوس بل عیب الله بیانوي د دوی ته به یې ډېر د دوی نه یتولون الذین کفروا چې دوستي به کوي دا کسانو سره چې کافران دي مسلمانانو سره مینه نه ساتي خو کافرو سره مینه ساتي لبئس ما قدمت لهم انفسهم نو ډېر بد دی هغه شی چې لیږلی دی دوی لپاره نفسونو د دوی څه دي ان سخط الله دا چې غضب وکړو الله په دوی باندې وفي العذاب هم خالدون او دوی به په عذاب کې همیشه وي ولو كانوا يؤمنون بالله کچرته دی ایمان راوړی وی په الله باندې والنبي او په دې پیغمبر باندې وما انزل الیه او هغه چې نازل شوي دي دته ما اتخذوهم اولیاء نو نه به یې ونیولې دی لره په دوستۍ سره خو دا کار دی نه کوي ځکه ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډېر په دوی کې فاسقان دي لتجدن اشد الناس عداوة خامخا ته به موندکې ډېر په سخت په خلکو کې په دشمنۍ سره للذین آمنوا دا کسانو دپاره چې مؤمنان دي الیهود یهودیان والذین اشرکوا هغه کسان چې مشرکان دي مخکې څه ویل الله
بني اسرائیلو کې څه دي؟ یو یهودیان دي، دا ډېر سخت کافر دي، او دویم نصارا دي. نو په مجموعي شکل سره بیا دا نصارا د دې یهودو نه په درجه کې کم دي، دومره سخت نه دي. یهود ډېر سخت متعصبه خلک دي، صحابه کرامو سره به تعصب ډېر کو، او نصارا بیا د هغې نه لږ نرم دي. ولتجدن اقربهم موده، او ته به موندکې ډېر نږدې په دوی کې په دوستۍ سره، للذین آمنو دپاره د مؤمنانو، هغه کسان الذین قالوا ان نصارا، هغه کسان چې وی بېشکه موږ نصارا یو. دین دا مطلب نه دی چې نصارا د مسلمانانو دوستان دي، نه، هسې مجموعي شکل سره دی د هغې نه بې څه دي؟ لږ نرم دي. ذلک بأن منهم قسیسین ورهبانا، ځکه چې په دوی کې بېشکه د دوی نه بعضې علما دي، قسیسین ورهبان او عبادت کوونکي دي، عابدان دي. وانهم لا یستکبرون، او یقینا دوی چې دی لویي نه کوي د حق نه. علما پکې شته دی، کې عبادت ګزار پکې شته. د دې وجه نه په نصاراو کې چې دی نو ډېرو خلکو ایمان هم راوړی دی او راوړي. یهود چې دی دی نه ایمان راوړي او نه د دې علما داسې دي، ډېر سخت حسد کوونکي خلک دي. خو په نصاراو کې د انګریزانو کې خلک ایمان هم راوړي او دی د هغې په نسبت سره نرم دي. دې سره زموږ درس اختتام ته ورسېد. 10 منټه وقفه کوو، انشاءالله واپس راګرځو. هذا وصل اللهم على نبينا محمد.